د خیبر قبایلي ضلع په جمرود کې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شویو خاصدارو او لیوي ځواک کورنیو غړو په باب خیبر کې یو احتجاجي کیمپ لګولی او وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ضم کېدو وروستو د دوی د یتیمانو میاشتنۍ وظیفې ختمې شوي او دوی ته هغه معاوضه تر اوسه نه ده ورکړل شوې کومه چې د ملک په نورو برخو کې د امنیتي ځواکونو اغیزمنو کورنیو ته ورکول کیږي. په دې کیمپ کې شریک د متاثره شوو کورنیو غړي مشال ریډیو ته وایي زه ملک پرویز د شهدا کمیټې مشر جمرود دلته په جمرود کې تقریبا د موږ سره 10 شهیدان شوي دي په مختلفو واقعات کې چې هغه موږ له یې لږه غوندې وظیفه دغو ماشومانو له یا هغو میندو له یې وکړه خو اوس 2 میاشتې او 18 ورځې وشوې چې هغه بیا بند شوي دي. ما پکې بچی شهید شوی دی توفیق اولدار لیویز. واقعه دا وه چې هغه پولیو لپاره یې لګلي وو بس هغه دوته معلوم دی کم چې کې پی کې پولیس له کم شی دو ورکړی وي لږه هلته 60 لک روپۍ دی موږ نوجوانانو له 10 لک روپۍ ورکړي دي. هلته رننګ تنخواه ده چې موږ د نوجوانانو رننګ تنخواه نشته دی 60 سال پورې نو موږ دا مطالبې دي چې موږ ته لیست نه ګدو بس لیست دو سره شته دی چې څه یې غوله ورکړي وي که هغه صحت وي که هغه ایجوکیشن وي ماشومانو که هغه هر څه وي بس هغه دی موږ هغه له ورکړي موږ په دا معامله کې ما نامه انعام الله فریدي د جمرود غونډۍ سره تعلق ساتم. زه د قصدار شکیل شهید رور یم کمانډر. شکیل شهید چې و هغه ډېر نر بهادر انسان و هغه و هېڅ کله هار نه منلو هغه هغو کور نشته هغو هېڅ ژوند نشته نو زه حکومت ته دا اپیل کوم مهرباني وشي چې هغو بچو تعلیمونه لګېږي د هغو نور څه لګېږي دا خو نه شول که څومره د پولس کومو بچو ته هغه میلاویږي دلته موږ هېڅ هم میلاو نه شول هغه وظیفه وه موږ رازانه روانو خیبر هاوس له هغه وي چې یارې نشته. د خیبر د ډیپټي کمشنر د دفتر چارواکي وایي چې موږ دغه ستونزه فاټا سیکټریټ سره شریکه کړې او هڅه کوو د دوی دا وظیفې بحال وساتو خو په دې لړ کې لا تر دې دمه کومه واضحه پالیسي نشته. چارواکي وایي یوازې په جمرود کې 10 خاصدارو او لیوي ځواک کسانو د وسلوالو پر ضد مزاحمت کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي او بیا په ټوله خیبر قبایلي ضلع کې د 100 نه زیات خاصدار او لیوي ځواک کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.